ولسمشر ماڼۍ د مولوي مجيب الرحمن انصاري د خبرو په غبرګون کې وایي د افغانستان اسلامي جمهوریت د ساتونکو پر خلاف هر ډول څرګندونې غیر شرعي او ستره ګناه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان دوا خان میناپال ویلي چې افغان ځواکونه بشپړ مسلمانان او د اسلام د 5 بناو پالونکي او ساتونکي دي. پرون د هرات د جامع جماعت خطیب مجيب الرحمن انصاري د جمعې د خطبې پر مهال د افغانستان اسلامي جمهوریت او د حکومت په اړه نامناسبې او پارونکې څرګندونې کړي چې د یو شمېر افغانانو غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. با قلم خود، با پول خود، با فکر خود، با صلاح خود مرتکب گناهی کبیره شده. یو شمېر دیني عالمان د حکومت په اړه د هرات د مولوي انصاري څرګندونې د اسلام د روح او اصولو خلاف ګڼي او وایي د سیاست شوقیان نه باید د خپلو سیاسي خبرو او انګیرنو د شهرت لپاره د دین څخه کار واخلي. د دوی په نظر د اسلامي فقه له نظره د نظام او حکومت پر وړاندې دا ډول خبرې د بغاوت زمره کې راتلی شي او خپلې سزاګانې لري. دا غلطه خبره ده. دې سره زه موافق نه یم. په افغانستان کې موږ مامورین لرو چې د اسلام دپاره د خدای د رضا دپاره دلته کار کوي، علي زړې کوي. په دې باندې حکم کول فکر کوم دا په خپله ډېره غټه تېروتنه ده. یو شمېر نور دیني عالمان بیا وایي د یو اسلامي حکومت او نظام پر وړاندې د انصاري دا ډول څرګندونې استخباراتي ښکاري او باید وضاحت وشي چې د کوم هیواد یا ډلې له لوري ورته برنامه ورکړل شوې ده. اما فکر میکنم او کار خودش هست دیگه، او گفتار خودش هست دیگه که از کدام جای اونا برنامه گرفتن که یا نگرفتن شاید او هدف خودش باشه. په ټولنیزو رسنیو کې بېلابېلو ډلو ګوندونو او عامو افغانانو د انصاري د څرګندونو خلاف لیکنې کړي او ویلي دي چې د افغان دولت قوانین د نړۍ په سطحه تر ټولو اسلامي دي او پر وړاندې یې درېدنه د انسان شخصیت سپکوي. دوی ویلي د ځان د مشهوره کولو لپاره باید د اسلام له نوم څخه استفاده ونه شي. د هرات مجيب الرحمن انصاري تر دې وړاندې هم څو ځلې د حکومت پر وړاندې تیزې څرګندونې کړي، خو افغان حکومت تل دیني عالمانو ته په احترام د هغه په څرګندونو سترګې پټې کړي دي.